أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة الكهف. کهف ورتزکوی چی دیکی دا صحاب کهف واقعا دا دیمنمی دی سورة الحائلہ. آغا سورت چی حیلولت راولی ستاو دا دجال پا منز کی حدیث کی راغلی دی دا دی سورت اولنی لس آیاتونا دعوی و دا دجال نبا بچی او حدیث کی رازی دا جمعی پا رزبان سورت الکهف و طول جمعه بدی رناش نور بی دا دیجر دا قرآن دوی مئیسه شروع کیگی دام پا الحمدللہ سره دا ایسا بچلیگی تر صورت سبا پوری دیکی مضمون در رحمانیت دا اللہ نے بحث کیگی چه گورا نظام اللہ چلی ولد نشتا دے چاگی تا دی نظام ورکلے رب دا دی صورت مخ کی صورت سره دا دے مخ کی معجزہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان شوا چه قدرت دا اللہ بانی دلیلو دی صورت کی نور امور خارقہ ذکر کئی کرامت دا موسیٰ علیہ السلام او دا خزیرہ او دا ذوالقرنین دا اللہ دا قدرت دا اثبات دا پارا دا مخ کی صورت کی توحید ثابت کف مختلف طریقوں باندے دی صورت کی دفع دا شبہات المشرکین کئی در مخ کی صورت کی آخر کی ویلی چلم یتخذ ولدا اللہ بچے نہ دینے والے اس دی صورت پاول سر کی دے قول دیر تقبیح بیانی قباحت بیانی او ثابتی چی قرآن اللہ دی مسئلے ترد پارا نازل کرے دے چی داخل کوئی اللہ بچے نہیں والے دے سلورم مخ کی ہجرت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اشارہ وکلا دی صورت کی دے ہجرت درے اقسام بیانی دعوت صورت دفع شبہات المشرکین دی صورت کی جوابات دی دے اعتراضونو دا مشرکانو خلاصہ صورت دا اول مقدمہ ذکر کیا او دی صورت کی تلوری سیری پکے آخر کی بی و تتیمہ دا مقدمہ با اول اتو آیتونو کی ذکر کئی دی کی اول دعوت توحید ذکر کیا تاغید اثبات دا پارا داغی اثبات کے بے پا نازل اولو دا کتاب باندے جدی مسئلے اللہ کتاب نازل کرے دے او خالد دا شبہات نو دا کتاب مقصد انذار و بشارت دے او زجر دے پاک خلقو چاگئے اللہ لولد ثابتے پرگم آیت کی تسلی دا رسول تا بے تزہید پی دنیا ذکر کئی بے اول حصہ شروع کی الحمدللہ اللذی دلتا دا حمد نتم مراد دیاغا صفتون دا کمال منا نفی کئی عیبون لرا کم عیبون چی مخ کی آیت کی تیر شد الحمدللہ مخ کی ذکر لم یتخذ ولدا طول صفتون دا الوحیت خاص اللہ درد الحمدللہ طول دا کمال صفتون خاص اللہ درد اللذی قضا دے انزل علی عبده چی نازل کرے بخبل بندبان دے الکتاب کتاب ولم یجعل له نید گرزول دی کتاب لرا عوجن کگلی چتوی محل شبہات نید گرزول قیما لینذر سمانا قیما مانا قدس حال کی چی دا پوخ بیان والا دے لینذر باسن دے دا پارا چیر ور کی دا کتاب یا دا بندہ باسن دا عذاب شدیدن دا سخنا ملدن ہو چه دعوت طرف نرازی ویبشر المؤمنین او زیر بور کئی مومنان و آکسانو تا یعملون صالحات چه عملون کلی دی نیکم عملون کئی نیک ان لهم اجرا حسنا یقینا دید پارا بی اجر خیستا ماکثین بیه منا بیشب اسی کی پائے گی ابدا منا ہمیشہ
وينذر الذين اوس منذر لهم ذکر کوي چاله انذار ور کوي وينذر الذين ير ور کوي دا کتاب او دا نبي کسانو ته قالو چې غي ویلي دي اتخذ الله ولدان ولله بچی لرام ما لهم به من علم الله وينشتدوا لپاره په دې خبره باندې علم علم منا اس دلیل علمنا اس دلیل به نشتا ولا لآبائهم او د پلارانو لپاره په دلیل شته کبرت کلمتن لوی دا خبره څنګه خبره تخرج من افواههم د خبره چې راوځي د دوی د وړو خلونا خلی وړي دی خبره په ډیره غټه کوي یقولون الا كذبا دینوي مگر دروغ وای فلعلك باخع نفسك مخکې ما بندرا لګره ده اوس هغه بندر تسلی ور کوي داخله کې انکار کوي تب انذار کوي تی بینه منی خادم ازدکا طریقه ورته خي جزان بنوش نه د چې دین منی فلعلك لعل معنا د استفهام سره ده باخع بخوي معنا قتل دنه پستا د عیب د وجنا فلعلك باخع آیت وجن کې خپل ځان لرا نفسك خپل ځان لرا على آثارهم دوی پسې ان لم يؤمنوا بهذا الحديث منا کې ایمان راوړي دوی بهذا الحديث منا په خبره چې قران دی اسفن د وجد غم نام نبی پر خبره سان موشن چې داخله کې ایمان راوړي ان جعلنا ما على الارض د دوانو ایتونو کې تزهید په دنیا پیش کړي ته دا خبره ولې نه منې ځکه دنیا سره محبت کوي ان جعلنا يخل من غرزول ما على الارض غس چې پزمک کې دي زینت الله ډول ډال دې اسمه کې لنبلوکم دې لپاره چې امتحان وکړو په تاسو باندې امتحان د الله سره معنی حقیقت خودل اخکار کو دوی ته ايهم احسن عملا کم یو پدې کې خیسه عمل کوونکې ده وإنا لجاعلون او یقینا خامخا من غرزون کیو منم من بخامخا غرزو ما عليها هغه څه چې په دې اسمه کې د پاسه دي سعیدن میدان جوړزن صفا میدان به جوړو ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا د دې اوس مقصد د سورۃ شروع شو اول ایسه د نه څلوي نمبر آیت پورې خلاصې دادا دې کې جواب د مشرکانو دی هغه مشرکان چې دلیل نسی پناشنا عادت د اصحاب کهف دوی وې د دین معلومیږي چې اصحاب کهف خاوندان د قدرتو یو خډیر عمر ودو بل پتند نه راتللا د زمکه د بڑاس نم بچو د مرد تفشنم محبوس پاتې شوی و خلق نلیدل دا ټول ناشنا کارونه دي د عادت نو دوی وې چې اصحاب کهف کله به دا مشرکان وای او دا باز خلق گمراهان و اذا اصحاب کهف نمونه ولي کوي املیخ او تملیخ او سلمینا او دا کور کې وای زړن کوي کېدای وای دی باندې برکت راځي پندای پورې وتړې به په قربانه خېجیا مزل کې بسړي کېږي نه دي کې بوی د شرک دی حدیث منګه مخ کې ویلو مشرکان نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې موږ ته سابقه اصحاب کهف قصه بیان کا دې قصه نه غوښتله مطلب یې داو چې ګوره تنه مې هغه څومره قدرتونه دا غویا او ته نه مانی الله جواب کوي چې دا عادت خو موږ منو دا ټول حالات د الله د قدرت نه خېری دا اصحاب کهف د قدرت نه خنوا دلیل دار اصحاب کهف محتاج بندگان دی الله تعالی دا واقعا الله ولې بیان حال د دوی دلیل د بعث پشان دی دلیل د بعث بعد الموت دی زجر دی هغه چاته چې دی مبارک جګړې کیا او زجر دی هغه چاته زجر هغه چاته ور کوي چې په دی باندې جمعات جوړ کړي و او زجر هغه چاته ور کوي چې اختلاف کوي د دې پشمار کې بي دلیل نور پسیش پر آداب ذکر کوي نبی ته به وسلور تفریعات ام حسبت ایت گمان کې ان اصحاب الكهف چې قلنو د غار والا اصحاب کهف کهف تزکوي چې غار کې پاتې شوی وکړه اصحاب کهف تزکوي والرقیم رقیم کې اختلاف کثیر دی څو کوئی دا وادي دا کمزه کې چې غارو څو کوئی دا د غرنوم دی
سو کوئی دایو کتابو خلق په تخدیر است لګولې دي کی صحیح قول او سند پر لحاظ سره نشته تاریخي مسله ده نو بعض وای دا د دې د کلینو مو د کوم کلی نشه دی وتلی و او دا قول تاریخ پر لحاظ سره غوړه ده تاکله د دی وو پروم کې ایتالیا چې اوس وته ایتالیا وای او ابن عباس نقل لي شداغي د کلی نوم دی رقیمه والرقیم او د رقیم والا چې د کلی نوم کانو من آیاتنا عجبا دیوز منګ دا نخونا من آیاتنا الله اسمنګ دا نخونا ولا من آیات قدرتهم دا او د صحابه کهف د قدرت نه خنه دا عجبا من ډیر ناشنام اذ اول فتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه دا واقعا پر روم کې راغلی و روم کې د ابتدا نه عیسویتو د عیسی علیه السلام متبعین لیکن يهوديان ظالمان باچهان مقرر شول د دوی حکومتونه اعلان کړو شرک راوستل په علاقو کې شرک قائم کا رقیم کلی کې لوی شرکو نو دا سابقه په کې الله موحدین پیدا کړل قران د قصې په طریقه باندې نه وای بلکې قران په دې نقطو ذکر کوي چې په دې کې راغي احتیاج ثابت دی مقصد دا سابقه په واقعینه په قران کې دا دی چې راغي احتیاج ذکر کوي اذ اول فتیو ځوانانو تادیم ځوانانو بعض مفسرین وای دا د امیرانو زامونو لاسونو ته بنگړي پراته و ډیر خيسته جامې مغوسته وي خو ملنګان شو د توحید د پاره ابن کثیر وی توحید خلق اکثر ځوانان بډاګان هو اکثر توحید مسلم اذ اول فتیه منا کله چې پنای حاصل اکلا دي ځوانانو ال الكهف قارتا فقالوا دی ویل ربنا یا رب زمنګا اتنا راک من تعمل لدن کا خپل طرفنا رحمتا منا کله کواله پدینا وهي لنا او آسان کې من تعمل امر نازم د کارنا رشدن منا کامیاب الارام دی دې نه لاړ استغار نه وتر غار کې په الله خو برا واستو نو فضربنا على اذانهم الله وای تپول وکړه منګه على اذانهم معنا د دې په وګونو باندې تشبيه پکې دا لکه څنګه چې مور د بچی دا غوږ تپي په آرامه دې کې تشبيه مراد د فل کهبه په غار کې سنین عدد معنا کلونه پشمارا شمار کرونه تیرګل 300 نه کال اصحاب کا پغار کې پراتو ودو ثم بعثناهم به الله ومن دې را پورته کړل لنا علما دل پاره چخکار کو ايو الحزبين کم یو د دوړلونه احسمنا شماري اغیلرا خشماري اغیلرا لمال بیتو معنا د هغه زمانه چې د حصار شوی و په دې غار کې عملاً په اعتبار د مودي چې څومره وخت یې تیر کړل په دې غار کې نحن نقص عليك داغي عجز بیان کو اوس داغي دعوت تم ذکر کیا داغي دعوت تم په دې باندې دلیل لري چې موحدین دي د شرک مقابل خلق دي د شرک مقابله کړي دا نحن نقص الله ومن بیانو عليك بتابن نباهم خبر دا سابقه هو بالحق فرشتيام حق زکوي دی واقعا کې د ډیر اسرایلی روایت د ځان نه جوړ کړی و هغه د تیدی ویس د کلیو شرکیات به ثابت اول انهم فتيه الله ويدي سوانان وامنوا بربهم ایمان راوړ په خپل رباني وزدناهم هدى او زید کلیو موږ دل هدایت امام بخاری دې نه استدلال کوي وزدناهم هدى چې ایمان زیتی کیو کمی وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ارکل چې دی د دې ایمان ډیر کلکو نو توحید به بیانولو په کلی کې خلقو حکومت تعارض وکړي چې دلته خلق پیدا شوی دي نو بادشاہ دا کیس لاړ هغه ډیر ظالم بادشاہ هغه ویلي داخله راولای نو هغه ته پوښتنه وکړه نو بادشاہ په مخ کې د ځوانانو خبرې کول ډیر ګران کاری الله وي آسان مې وتک آسان مې کله دوی ته خبرې د بادشاہ مخه ته وربطنا لقوال راوست الله وي منغ على قلوبهم فزنون ذ سابقه ربط القلب وقد دعوت کرامتی د نیکانو اذ قاموا کله چې دی ویل ودرېدل فقالوا دی ویل ربنا رب زمنګ رب السماوات ربنا رب زمنګ چې رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض او د اسمکې لن ندعو من دونه اچره موږ نامدد شنو یو سوا د الله نه الهن بل اله تعالی قد قلنا
یقینا ویلی به منګه اذن په دا وخت کې شاتن منا د حد تیروته خبرام کمنګ د الله سره بل الہ روبلو من به د حد نډیر تجاوز وکړو هؤلاء قومنا دازمن قوم دې اتخذوني ولدي من دوني سوا دلنا الهه خدایانا لولا یاتون علیهم من اول نراوړي په دوی باندې د دوی په اولوهیت باندې په سلطان دلیل ولی نراوړي بین من اخکارا فمن اظلم سوق دے غړ ظالم ممن دا چانا افترا چې تړي علی الله کذبا پر لا باندې دروغ و اذ اعتزلتموهم بادشاہ ویل چې دا هو لیونی دي لارانو دی ویل چې دا بوزیا خبره پویا کیا دې عقیدې نه واړه ویا نو دایرال ماشوره وکړه دا یو تنظیم دی چې ناصافي جوړ شو د اصحاب کهف تنظیم ماشوره وکړه چې دا ظالمان خو موږ نه پریدي وجنی ما یا خپل دین ته واپس کړي راځي چې تاسو پټ پښو هجرت به وکړو لاړ یو غار طرف ته نو الته دعا وکړه وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ مَنْ قَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ خپل ما بین کې ویل وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ کله چې تاسو ډډه کړی دا هم معنا د مشرکانو نه وما يعبدون او دا چانه چې بندگی کوي د الله بندگی نه کوي مگر سوا د الله نه هغه چې دی بندگی کوي الا الله مگر دی والله او الى الكهف نو پنای حاصل لیو غارتا پنای حاصل کيو غارتا ينشر لكم منا فراغ بکی تاسو ته ربکم رب تاسو من رحمتي د خپل رحمت نام او د خپل رحمت د وجنا ويهيئ لكم وسعن بکی تاسو ته من امرکم مرفقا د کار تاسو نه منا پیدي ډېره وترشم سيدا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين نو الله دی ودکلو وسمنس کې داغي کرامتونو ذکر کیا دی په غار کې وو نو سوال لازم وللمر په دې باندې نه لګي دا کلمر چې په سړی باندې لګيږي هم خرابيږي چې سړی بيخي سوري تفروتي ام ساکيږي نو المر په ول نه لګي دا په دې باندې او شډیر مری به سړی څنګهږي نو څنګه دې غار کې پراته جواب وتر الشمس ویني بته ایریدون کې الشمس منا المر لرا اذا طلعت کله چې المر راخيږي تزاور منا نو دا اوړي د دوی د غارنا تصاور عن كهف منا اوړي دوی د غارنا ذات اليمين خي طرف تا وای دا غرب توکل چې ډوبېږي تقریدهما پریدي دوی لرا ذات شمال چپ طرف تا قرد ویل کی کټ کول وتا دا غي طرف پریګدي او ګس طرف ته واوړي ذات شمال منا چپ طرف تا وهم في فجوه حال دا چې دا اصحاب کو په فجوتين په یو کلاو میدان کې من هو د غارنا ذلك من آیات الله دا نه خود الله الذي من يهد الله تعالی چې الله هدایت کوي په المهتدي هغه هدایت مومي هدایت مند کوي ومن يضلل سوچ گمراه کوي فلن تجد له چې بمندنه کې داغه د پاره ولي دوست مرشدن من لار خودن کې وتحسبهم ايقاظا وهم رقود دا مسکرامت ذکر کيا دی الله بچ ساتي وتحسبهم منا او ګمان کې ته په دوی باندې قاعده معنا د بيدارو چې دوی بيدار دي او هم رقود او حال دا چې دوی دوا ونقلبهما معنا د دې د وجنه چې منګه ډیر اړه وراړو خې طرف او ګس طرف ته نو کدلری نه څوکې نو ګمان وکیا چې دا هودنی دي زکاوړي راوړي نو سړې دومره سر ناوړي راوړي څوک تغلان نشي کولای زکاوړي راوړي او نقلبهم معنا من اړول دوی لرا ذات الیمین خې طرف ته او ذات شمال او چپ طرف ته وکلبهم سپید دوی باسطون ذراعیه معنا غړون کې خپل لیچې بل وسیری په درشل د غارام د سپیم ساتلې و دې تکلب الماشیه و درمه سپه دا جایز دی حدیث کې دا جایز دی سارو د پاره یو سړی ځان له سپه ساتي چې حفاظت یې کوي لو اطلعت منك تناصب ورخار شوی علیهم پدوی باندې لولیت منهما منا خامخ لولیت وبغرزی منهم د نام فرارا من تختیدون کې تخت کون کې ولم ولیتا او خامخ ډک بشی د دوینا منهم د دوینا رعبن پیر کې دوی له رعب ورکله و څوک خواته نشو ورتله وكذلك بعثناهم ليتسالوا دای مخیم ویل بعثناهم
لنعلم اي الحزبين اوس داغي تشریح کوي وکذالک مخکې سره ولګه څنګه چې دوی ما ودکلی و او مات المر اړول او راړول او خلق ما دین اړول و دغه شان ما دای را بیدار کړه وکذالک هم د قرنګي بعثناهم معنا موږ د خوب نه را بیدار کړو یلی تسالو دې لپاره چې سوال وکي بینهم خپل مابین کې سوالونه وکي نو پیدا به شي پیدا پیدا شي چې موږ ته پته ولګي چې د عالم الغیب ندي يتسالوا بينهم دل پاره چې سوالونه وکي خپل مابین کې نو قال قائل منهم ویری وین کې دوینا کم لبستم سمره وخت تر کړه د تاسو قالوا دی ویلی لبثنا من وخت تر کړه یو یوم یورز او بعض یوم یعنی مورز نو دای دوه ډلې شو باز ویلی ورزم تر کړي باز یعنی مورزم تر کړي قالوا دی ویلی ربکم رب تاسو عالم او خو یې کې بما لبثتم پاغه عمر چې تاسو تر کړه دې سان تو قتل جامو ته وقتل ندویل دا خو لږ وخت نه تیر شوی بس الله ته وسپارئ ځئ فبعثوا احدکم ولېږئ یو تن په تاسو کې دی وږي شو ګانا ولېږئ په یو تن په تاسو کې بورقکم په دې سپینو او دا روپۍ چې دی هذه چې دا دی المدینه دې خار ته یو کس دې خار ته ولېږئ شو ډوډۍ راوړي فلینظر ودی ګوري دی په توحید کله خلق دی دی ویل اسمن په دې ملک بعض مجوسیان کافران دي او هغه ذبح کوي پروم د غیر الله باندې حرام دی هغه نو هغه نه چې تران نه وړي پنياندو سوچ دی وی کی ایها ازکا چې کوم یو داغي حلال خوراک والا دی تو امن منه د خوراک والا دی فلیاتکما هغه نه دی ډوډۍ راوړي فلیاتکم برزق منه نو را دی وړي داغه نه رزق او ډوډۍ وليتلطف منا نرمی دی وی کی په سودا کولو کې ولا یشعرن بكما او څوک دې پتا سبحانه خبر نشي فیکم احد پتا سبحانه هیڅوک دې ور پتا خبر نشي انه منک داخل خبر شي پتا سبحانه یظهروا انهم یظهروا منک چې داخل خبر شي علیکم پتا سبحانه یرجموکم پکړن به ولي تاسو یعيدوکم یا به واپس کی تاسو به ملتهم پخپل دین کې ولن تفلحوا اذا ابدا او چې تاسو کامیاب نشي په دغه وخت کې ابدا همیشه به بیس کله کامیاب نشي وکذالک اثرنا الله اذا قرنګ من خبر کړو داخله په دوی باندې منا خبر کړل من په دوی باندې داخله ظاهر دادا چې دغه سړی لاړ بازار ته روپۍ ویوړي بازار کې شی وکړ نو سناشنا بازار ښکاری او ناشنا بازار ښکار کېده حیران شو به ورغه یو دکان ته چې دا پیسې والا موږ ډوډۍ راکا هغه ویل چې دا پیسې د کوم ځای نه راوړي دا هونه چلیږي هغه تل دا روپۍ واخل هغه وی شرکت نه چلیږي دا چیرته په خواني سمانه روپۍ نو دا ولې ورکه خزانه مندلیا ناغه ته ویل چې نه دا پرون منګ تلیو دي جنا او ځان سره دا روپۍ وړي دي هغه کې دا خبر مشهور وا دې رسنه کان خلک ورکشوي دي نو دوی خبر شول چې دا هغه کسان دي کوم چې په خوا ورکشوي نیکان خلک دي وکذالک اثرنا نو دوی په خبرولو کې څه پیدا والله وای دا قرنګ من خبر کړ په دوی باندې داخله کا ليعلموا دې لپاره چې دا نور خلک پوي شي ان وعد الله حق وعد الله حق چې قیامت دې چې دوباره خلک را پورته کیږي دې درې سو کال پس به ترا ژوند نکلو وان الساعه لا ريب فيها يقينا قیامت کې شک نشته ده اذ يتنازعون کله چې دې جګړه کولا بینهم خپل مابین کې امرهم د دوی په باره کې پکار د دوی کې فقالوا دی ویلی ابنوا عليهم جوړ کې په دې باندې بنیان نه بادي هر کله چې داخله خبر شولا نو الته غارته دینه شو ورته له حیبت په دې باندې پس زمانہ پس هغه یو پاش شول نو د خلکو اختلاف شروع کړ د خلکو اختلاف شروع کړ چې وستو کو په دې باندې نیکان مؤمنان او هغه ویلي یو آبادی په جوړه کړه ابنوا عليهم بنیان آبادی په جوړه کړه ربهم اعلم بهم رب دوی په دې باندې خپويږي په دغه ټیم کې نصر حکومت چې ودا یو نصرانی بادشاہ و خلکو کې شرک پروت قال الذين نبيلا غسانو غلبوا على امرهم كسور ورو په خپل کار باندې لنتخذن عليهم مسجدا خامخا جوړو به په دې باندې جمعه زکا حکومت ور سره على امرهم بادشاہي ور سره حکومت لنتخذن خامخا جوړو باندې په دې باندې مسجدا جمعه دین سواراو تعریف ولنه ده کله صحیح احادیثو کې شته اولئک اذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا نبی سلام فرمای
کله چې بدوی کې یو نیک سړی مړ شو د هغې په قبر به جماعت جوړ کړه اولئک شرار الخلق عند الله دا ډېر شري مخلوق دی د الله په نسبت باندې حدیث کې راغلی دی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحهم مساجدا الله دې په يهود او نصارا باندې لعنت راولي کله چې باغی کې یو نیک سړی وفات شو یا به نبی وفات شو د هغې په قبر باندې جماعت جوړ کړو الوسی د ډېر سخت رد کړی دی چې څوک د قبرونو خواته جماعتونه جوړوي دا ناجایز دي اوس خو جماعتونو کې ښخوي مسجد المانا جماعت سيقولون ثلاثة رابعهم دا اصحاب کهف مبارکه د خلکو بل تنازع ذکر کوي دا خلک همیشه بے پیدو خبرو کې جګړه کوي او عبرت ناخلي د واقعین عبرت ناخلي سيقولون زرد دی وای دا موجوده خلک ثلاثه اصحاب کهف درې کسان او رابعهم کلبهم تلورم اسپیوا ويقولون او دی وی خمستنا اصحاب کهف پنځه کسان او سادسهم کلبهم شپږم اسپیوا رجمن بالغیب معنا دا اٹکل به دلیل خبرې دي ويقولون او دی وی سبعه وکسان دي وثامنهم کلبهم معنا اتم اسپیده قلت ورته پیغمبر ربي اعلم بعدتهم رب سما خپويږي د پشمار باندې ما يعلمهما ندي خبر د دوی د حال نه الا قليل مگر لگام حدیث ابن عباس کی راضی هغه وی الا قليل وی انا من القليل سيدي قليل نه علامه د دې علم راکله ده کې دې چې د نبی سلام نه اوریدلی و چې داو کسانو وی اتم اس پیو بلکې دارستانه قول سید له قدل تم ذکر ده مخکې خمسه او سادسهم سره و نوراوړې و ثامنهم سره د اول و راوړو ځکه عرب فاطم سل باندې و ذکر کوي و ثامنهم کلبهم قلت ورته پیغمبر ربي اعلم بعدتهم زما رب خپويږي د پشمار باندې ما يعلمهم الا قليل ندي عالم ندي خبر د حال نه مگر لګ فلا تمار فيهم من بحث مکوا د دې په باره کې الا امراء ظاهرا مگر بحث سرسری بس سرسری بحث وکړه بس ته ولا تستت فيهم منهم احد او تپوس مکوا د دې په باره کې د موجوده او نه احد معنا د چانه تپوس مکوا فلا تمار فيهم الله نبی توس دیو باره کې ادب خیا چې بحث مکوا سمانا هغه بحث کوا کم چې ته قران ویلې ده نور مکوا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا تادریم ادب ذکر کړي دا ادب ولې ذکر کړي ځکه واقعا چې راغلي وا مشرکان راغلي د نبی سلام نه تپوس کړي د روح باره کې اصحاب کا باره کې ذوالقرنین باره کې چې موږ د دې قصې وکړو نبی سلام ورته ویل سبا راشي ان شاء الله دې رشوا نو سبا له وحران الله تقریبا اتل سورې به وحی ساره الله وحی راولې غلا دای وسره ویل چې دا ګور یو کار کې نبی ان شاء الله ویوا ان شاء الله مې روا تاسو یو چې سبا دا کار کوما نو مگر دا وسره ویل چې ان شاء الله وسره ویوا من دا کار بکوم سبا ان شاء الله ولا تقولن او تم ویوا یا نبی لشيء ما یو کار لرا اني فاعل ذلك غدا چې یقینا ځکون کې مده کار لرا غدا سبا دا کار به سبا کوما نبی سلام دې ته سبا راشي جواب بدر کو الا يشاء الله مگر چې ذکر کې د الله مشهد سره ذکر کې مگر چې وغاړي الله واذكر ربك ويا ذا وربستا تابل ادب دې واذكر ربك من يا ذا وربستا اذا نسيت من کله چې د نه شي وخبره اوس بل ادب ذکر کوي وقول ویوا عسى نجدي دا يهديني ربي جو بخير رب زمالي اقربا دير نجدي من هذا رشد منا دير نجدي د دین هدایت په اعتبار ولبثوا في كهفهم دي کې عام مفسرین وای دا د الله طرفنا اخبارو تیم قول الله دا حکایت د اهل کتابو چې اهل کتاب وی لبثوا في كهفهما لیکن دا قول کمزور دی ولبثوا في كهفهم الله وی حصار شیو دا صاحب کا پدغار کې 300 سنین کلونا وازدادو 9 او زیت شو 9 کلونا 309 کالا دلته 100 سنین
نحوین اعتراض کوي دلته مې سنتین ویل پکارو دلته خو سنین جمع راوړی دا بلکې عبارت پټ دی د ایثار شوي 300 کاله د ایثار شوي 300 اعنی سنین معنا 300 کلونه مراد ته خلم 300 کلونه وزدادو 9 زیت شوي هغه 9 کلونه 9 کاله سنور زیت شوي و نو څو شو 309 کاله قل الله اعلم. اوس په دې واقعا سلور تفریعات مرتب کوي اول نفي د علم الغیب کوي قل الله اعلم ورته الله عالم دی بما لبثوا هغه وخت چې دې تیر کړل دی په دې غار کې له غیب السماوات الله لپاره غیب علم د اسمانونو دی ول ارض او د اسمکې دی ابصر به تعجب لدن کې دی دا الله واسمع به او ارسویني الله او اسمع بي واسمع معنا او عجيب اوریدون کې ده ما لهم نشد لپاره من دونه سوا الله نمي ولي څوک دوست ولا يشرك في حكمه وزدي شبهه جواب کوي ولا يشرك او الله نشریکي په خپل حکم کې احد نه چاله الله څوک نشریکي د ځان سره واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك دا بل نتیجه د واقعي اوسې ذکر کوي واتلو لما اوحي اليك چې وحي کې دې شتا تا من ربك طرف درفستانا لا مبدل نشته بدلون کې کلماتي لپاره د کلمو د الله ولن تجد وچري وتمندنه کې من دوني سوا د الله نه ملتحدا سید پناي واصبر نفسك تادریم التفریز ذکر کوي اصحاب کهف اگر کله مالدارو سامنو لیکن مالونه پادشو د غریبانو سره کې ناستل مالونه تی پادشو واصبر نفسك معنا کلک خپل ځان مع الذين يدعون دا کسانو سره چې مدد شوی حاجزون پیش کوي رب او خپل رب ته بالغدات سبعي والعشي وبكاي يريدون غالي وجه الله مخ ولا تعد عيناك اوادن الاستاستر کی عنهم ددینا تريدو زینت الحیات الدنیا پدینه چې طلب کې ژوند د دنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه او خبر منا دا غچا چې مونږ غافل کړي د قلبو دا غسلو عن ذکر ناس مونږ توحید دا واتبع هوا او تابعداري کوي د خواهش او کان امره فرطا او دې کارونه دا فرطا معنا د حد تیر وتلی دي کارونه دا د حد تیر وتلی وقل الحق لا صدور متفریدا او یو حق دې من ربکم طرفا درفتا سنره فمن شاء فليؤمن سوق چې غواړي ایمان دراوړي ومن شاء فليكفر سوق چې غواړي کفر دی وکي دا دلیل پرې چې الله انسان مجبور محض نه پیدا کړي مشیت ورته ورکړي دی خدا مشیت دلیل د جواز نه دی ذکر ورپسې تخویب ذکر کوي ان اعتدنا للظالمین یقینا تیار کړي لپاره د ظالمانو نار نور احاط بهم من راګر بکی دوی لرا صادقو هدی والونا وای یستغیثوا او کدوې طلب کوي د امداد د وبو معنا دوی طلب کوي د امداد د وبو استغاثه ستوي معنا چې وبو غواړي یغاثو بما ان کلمول معنا نو قبول بشي بما ان پدسی وبو باندې کلمول چې په شان د تانبه بعض مفسرین وای تیل چې وخټ کې لاندې تخیره پادشي نو هغه ته وای دغه شان وبو د اسکی دویم داله وسپنه تانبه چې ولیکلی شي هغه ته وای کلموهل موهل وته وای دریم داله چې ویني زوی د زخمونو د جهنمی ویني زوی د زخمونو د جهنمونو نوزي هغه ته وای موهل کلموهل بما ان منا پداس یو باندې کلموهل چې هغه په شان د ولیکلی شوی د ګرمه تانبې دي یشوی الوجوه اورد کئی بار د مخونه به شراب او ډیر بس کلی وسات مرتفقه او ډیر بد زید د آرام تحکم دي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دا من شاء فليؤمن سره متعلق دي چې ایمان راوړي د اصحاب کهف غوندي اشاره تفصیلی ورکړي ان الذين يقيننا کسان چې ایمان راوړي دي او عملوا الصالحات عمل کړي د شریعت برابر پښتان د اصحاب کهف ان لا نضيع يقينا من ذائق واجر من احسن عمل اجر دا چا چې خیسته عمل کړي اولئک لهم جنات عدن الله دغه خلقو د پاره جنتونه دي د همیشه یا تجربه یې کې من تحت الانهار لاندې داغنه نهرونه يحلون فيها
اچولې کیږي بدوی ته پدې کې من اساور بنگړي من ذهب نسرو زرونا ويلبسون اغوند بدوی ثيابا جامع خضرن مناشنه من سندس د باریکو ریخمنا و استبرقین او د غټو ریخمنا متکئین فیها تکیبل غولی پای کې ال ارائک و بالنګونو على الارائک دا جمع د اریکتون دا سریر العروس ته د ناوې کټه نعم الثواب ما نادر خیسته بدلا وحسنت مرتفقا او خیسته زید آرام واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب اوس دی رکو کې او سره رکو کې مجموعي مقصد ده تزهید په دنیا ذکر کړي او دا غي دري وجوه پیش کړي د دنیا سره مینه محبت مکوي ځکه دا سبب دی د عذاب په دنیا کې د مقصد بدای دنیا قلیل او حقیر شی ده سپک شی ده تغییر د غرور نسان بچ کړي پریم داله چې دنیا په شغل باندې ځان د قیامت د مغافل کوي ګره عذاب د قیامت براشي به دې کې د اول واقعه ذکر کړي او عتب کیف ما قبل اشاره دیتا چې مخکې ذکر شوی جنت مخکې ذکر شو نو جنت د حصول په سبانه کېږي په ایمان او په خیسته عمل او ثابتې جنت حصول په مالداري نه ده بلکې جنت په ایمان او په نیک عمل باندې حاصلېږي په دې کې مشهور قول مفسرینو دا ده چې دا یو دو سړی و او دا ډېر مشهور سړی و د شام په ملک شهر رمله کې اوسېدل یو مالدار مشرک او کافر او بل موحد غریب لیکن غوره خبره ده د بعض مفسرینو په نسبت باندې چې ته ویل کېږي مثال ځکه دلته رجلین نکره ویل دا معنا پرس کا د یو دو سړی د یو حالت وی د مالداري او کفر او شرکم کیا او بل موحد دا موحد هغه تنسیتونه کیا د دوړو تقابل له اخري نتیجه بدای د مالدار باندې عذاب راځي څوک به امداد نشي کوله نو لا پتور د مثال سره دا ذکر کړي وضرب لهم بیان کړي تا مثل الرجلين مثال د دوه سړو جعلنا لاحدهما شمنګر زوري یو داغنا جنتين دو باغنا من عناب دانګرونا وحففناه بامنه نوراګر کړي موږ د دوانو رب کجروم چاپیرت کجوري ولاړوي د څه باغ لري مزه کوي وجعلنا بينهما امون پیدا کړي په منځ دای کې سران معنا پسنونا کلتل جنتین معنا دوه باغونه آتتا ورکی او کلها خپل میوي ولم تظلم منه شيء او نکمه داغنه هیڅ اتزا وفجرنا خلالهما من روان کلی په منځ دای کې نهرن معنا نهرون روان کلی وکانه له ثمر اوی دې سړي د پاره نور امدنی فقال لصاحبه ثمر و انواع المال تا نو داوی د خپل ملګری تا او هو یحاوره او غسر بحث کوي مباحثه سره کیا محاوره ویل کیږي چا سره خبره اتره اړول معنا خبره سره اړولي حور ویل کیږي واپس کول وتا سی ورته ویل انا اکثر من کمالا و اعز نفر از زید انسان په مال کې او زور ور ابن فرن په اعتبار دړلې ودخل جنته داخل شد خپل باغ ته او هو ظالم په حال کې چې دا ظالم او د خپل ځان باندې ظلم کوونکی و فقال نو قال دی ویل ما اظن زغمانکم من تبید هذه ابدا چې هلاك بشي دا باغ چیرې سما دا باغ وی چیرې نه هلاکی وما اظن ساعكم انکم په قیامت باندې قائمت اند قائمي کیدونکو قائمي دن کی قیامت من قائمي خو کته چې قیامت قائميږي ولای ردیتو کچې د زور ګرځولې شم رب خپل رب ته په قیامت کې لا اجدن خامخامند بكم خيرا منها قرد دی باغنا منقلبا منازل ورتلو قال له صاحبه ویل دتا خیر خو عمل کړی دا او هو يحاوره چاغه ولد خبرو جواب ورکو کفرت بالذي آیت شرک دا غزا سره خلقک منستا پیدایش شروع کړه من ترابن دخلنا ثم من نطفه بين نطفه ثم سواك رجلا بے برابر کتام بے برابر جوړ کې تسړې لكن هو الله منا لیکن سوما هو الله واغ الله ربي اسما رب دے ولا اشرك بربي شيء بربي احد او زنه شریکوم د خپل رب سره هیڅ کوم رب سره څوک شریک نه ګرځو ولولا اذ دخل بل سيتو تکي تزرع په ځای باندې ځان کې
مانا تکبر په ځای باندې ځان کې تضرع پیدا کا عاجزی وکړه الله ته ارسل الله پیدا کړی دي استاد دی باغ ارث اختیار د الله سره ده ولولا دخلت جنتك ولنا کله چې داخليږي تباغ تا قلت منا داسي دی ویلی وی ماشاء الله قلت منا چې داسي دی ویلی وی ماشاء الله هغه کار چې الله وغواړي نو کیږي لا قوت الا بالله نشته هیڅ قسم قوت الا بالله مگر د الله په امداد ده من تاب خپل عجز الله ته پیش کړي ټول مالداری غریبی د الله په قدرت کې ده او دا کلمات د هر نعمت مبارک ویل پکار دي چې نعمت په سړي باندې راشي ویل پکار دي ماشاء الله لا قوت الا بالله ان ترني واستقابل له کتماوینی انا اقل منك اسکم مستانا مال په مال کې اولادونو په بچو کې فاس ربي امید دې معنا نږدې د چې مارب ايوتيني کرابه کی ما تا خیر من جنت کا غور استاد باغ نا و يرسل عليها روب دیږي استاد په باغ باندې حسبانا من السماء عذاب دبر طرفنا پتصبح سعيدا نشي بدا میدان زلقن صفا اوار بشي او يصبح ما غورا یا بشي وبد دی وچی یا بشي وبد هغه وچی باغ بری وچی فلن تستطيع له طلبان استاقت پن لري له دا وبود پارا وبود رخ کرا کولو د پارا طلب معنی استاقت طلبا واحيط بثمره دلته فلن تستطيع له طلبا مؤمن کامل شي ناغت توکل په الله باندې ډیر زیتی نو دخلینه چې د کلمات وزي نو دخلینه د کلمات وزي سبا دې به الله رښتینی کی لك رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابر تیر کړه یو ببر سره ګرد غبار پر سر باندې پرودي په الله باندې قسم وکي نو الله بری کیا دوی ویل چې الله بده سی وکي نو ویګ لکانا انس بن نضر رضی الله عنه بارک راغلی دی النبي صلی الله علیه وسلم دا په خور باندې حکم وکړو د قصاص چې یو جنې غاخه مات کړي وا نو د خلیل د وته چې اسما د خور غاخ باندې قصاص کیږي قصاص بس نشي کېدل قصاص کېدی ونشي انکار نه کو خود خلیل دا خبره وته واقعي لک سات فصل هغه خلکو ویل چې موږ د خور معاف کړی دا نبی صلی الله علیه رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابر ډیر کرته یو ورسره سړی و بار والا سړی دا په الله باندې قسم وکي والله بری کوي ځکه الله د الله دوشي کنه واحيط بثمره نراګیر کله شو د باغ بثمره منا ټول مالونه د په عذاب فاصبح نشرو شدا يقلب كفيه چې مروړې لا سنا خپل ورغوي علامه په مال باندې انفق فيها چې خرج کړي په باغ کې وهي خاويه حال دار چې هغه باغونه را پریوتی على عروشها په چتونو باندې ويقولوا ذي وليا وليتني اي افسوس دې مال را ارمان دې مال را لم اشرك بربي احد چې ما شرک نه وکړي د خپل رب سره هیڅوک کاش ما شرک نه وکړي ولم تكن له فئه ونودل بارا یو ډلا ينصرونه ملاچی مدد وکي د من دون الله سوا د الله نه وما كان منتصر نو د خپل بدلا غستون کې هنالك الولايه لله په داسې وخت کې واقع اختیار والله لره ده الولايه په فتحې د سره د الله په صفت کې راځي چې هغه ته ویل کېږي اختیاري کامل او په کسری د سره ولایت د مخلوق په صفت کې استعماليږي بعض اهل لغت وایي دا خبره بعض اهل لغت کوي او بعض وایي چې دوستانه کې هم شي استعمالي ده اولئک الولایه معنا په دغه وخت کې الولایت واقع اختیار والله لله والله لرد الحق معنا چې یقیني الله ده هو خیرنا غوره ده ثوابا په بدل ور کولو کې او خیرن عقبا او ډیر غوره ده په نتیجه ور کولو کې واضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما انزلنا من السماء تعالی تزيد په دنیا لپاره دویمه خبره ذکر کړي چې دنیا غوړه حقیر او پانی شه ده زر پنا کیږي پدې باندې غرور او دوکان نه د پکارا رب تعالی مخي سره واضح ده چې دغه سړی وګوره دنیا پرستی کولا نو اخري دنیا والا او تا
او دنیا کې دې ته هیڅ شی پاتې نشو دنیا والو نه دنیا الله اخلي هیڅ ته نه پاتې کیږي. اوس یو عام مثال د دې پنا پیش کړم. دغه مثال دغه شان مثال سورۃ یونس کې پیش کړی او یو لسات وضرب لهم بیان کړه ته مثل الحیات الدنیا یو مثال د ژوند دنیا کما ان انزلنا او پشان دا چې منګرا ورولي من السماء دبرنا فاختلط به نبات الارض نو ګن راوږي په دې سره پټي د اسمه کې پاس با عشیمنا نو سبال هغه زره شي عشیمن منا زری شي تدروه الرياح چلو زي غلر اواغاني وكان الله تعالى على كل شيء مقتدر پارسبانه قدرت لرونکي الله پارسبانه قدرت لري. المال والبنون زينة الحياة الدنيا دا مخ یو مصداق بیانای چې حیات من حیات د دنیا څه ته وایي او به تقابل پیش کړي. المال مال چې دی والبنون او سامان چې دی زینت الحیات الدنیا دا ډول ډال د ژوند دنیا دی والباقیات الصالحات او هغه باقی پاتې کیدونکي نیک عملونه خیرون غره دی عند ربک بغاد رستا کې ثوابا منا په اعتبار د بدلی او خیرون عملا او ډېر غره په اعتبار د امیدونو. ويوم نسير الجبال دې تونو کې تخویب او غروي ذکر کوي رب تعالی یا تزهید په دنیا درې طریقه ده چې محبت د دنیا دا ور سبب د عذاب او خروي باغی باندې به افسوسونه کوي والتا ځکه عتب وکړه. ويوم نسير الجبال پاورش الله روان بکومنګ غرونا وتر الارض وتبين اسمك بارزه تنتاغا وحشرناهم براجم کودي فلم نغادر منهم احد قريبا نقدو دین ایڅوک وعرضوا على ربك دامخ کی حالات د حشر او حالات د عرض ذکر کړي پیش بکړي شي داخله علی ربک بربستا صفن صفنا لقد جئتمونا من دې تبویل شي یقینا راغلی تاسو مونږ تا کما خلقناکم لکسرنګ چې مونږ پیدا کړی وي تاسو اول مره اول کرته حدیث کی تفصیل له حفاتن عراتن عورلا قیامت پر چې داخله راضی په خیبل برازی نه سنت برازی پربند وي. بل زعمتم بلکې استاسو دا ګمانو ولن نجعل لكم چې موږ دې ګرځولې استاسو لپاره موعدا معنا نیټه مقرره استاسو دا ګمان دي چې موږ تاسو له نیټه مقرره نه ګرځولې. ووضع الكتاب نو حشر عرض ذکر ک او تقسیم الكتب ذکر کړي دا درې کټ حالات دي. دلته الكتاب اسم جنس ده مراد عمل نامې ووضع الكتاب معنا کې بخدل شي عمل نامې فتر المجرمین تبین مجرمان مشفقین رفیق ومما فيه داغ تزوننا فيه چپای کې لګلې شوی دي ويقولون وديبوا يا ويلتنا يفسوسون دې زمنګا ما له هذا الكتاب سوجد دي عمل نامې لرا لا يغادر صغيرا نه دې پر خدل صغیرا معنا وړو کې خصلت ولا کبیر او نقټا الا احصاها مگر ارترا کې دي ووجدوا ما عملوا حاضرا مطلب کې دا هغه چې دوی کوم عمل کړی دی حاضر په کتاب کې ولا يظلم ربك احد وسلم نه کوي رستا په چاوانه. واذ قلنا للملائکه دې نورستو د سورته مې صدا نه په نوس آیات پورې چلیږي نو دې سورته کې جوابات دي شبهاتو یو شبهه دا تمسک په ناشنا کارونو د اولیاء دیجه کې و شبهه دا تمسک نشي په شیطانی کوبونو باندې په شیطانی احوال باندې د اثبات تصرف د غیر الله لپاره وای پلانې ولی ماته خوب کړاله او یرا دسی وشو دا شیطانی احوال شیطان خو تاسو زول دشمن دی او تاسو گمراه کوي تاسو ولې د تابعداري کوي تاسو پلان چې کوم دی د خطا کړي و لږ غیرت خو کوي. آدم علیه السلام واقعا چې قران کې ذکر کوي ارج کې جدا مقصد دی دلته مقصد دا دی آدم علیه السلام هغه چې کوم دی ابلیس خطا کړي او هغه چې کوم دی خارق العادت پیدا دی د خاورین الله پیدا کړي و. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ كَلَّا چې الله موږ ویل ملائکه ته سجده وکړه آدم ته فسجدوا الا ابلیس سجده وکړه مگر ابلیس ونکړه کان من الجن داوود پیرانا ففسق عن امر ربي نافرمانی وکړه د حکم دروا نو دا دلیل چې تاسو دشمن دی
افتتخذون ويتعسون السيد ابلیس لرا و ذریته و د اولاد لرا من دونی سوا سمانا منام وهم لكم عدو او دوی ستاسو د پاره دشمنان دي. عدو دا مفرد په معنا د جمع راځي. بئس للظالمین بدلا ناکار دی دا ابلیس د ظالمان د پاره بدل معنا په بدل کې د الله نه. ما اشهدهم خلق السماوات معنا دا معنی دي حاضر کړي پیدایش د اسمانونو تام ندي حاضر کړي ما د ابلیس او د اولاد پیدایش د اسمانونو ته ولر دی او د زمکه تام ولا خلق انفسهم پیدایش د دې هم جنس د دوی تام او نه پیدایش انفسهم معنا د هم جنس د دوی نه. وما كنت وزني متخذ المضلين نیون کې د گمراهانو عدد معنا اس قسم امدادي الله وایي گمراهان امدادي نه جوړو. ويوم يقول دی خلقو د ابلیس په تابعداري کې نیکان خلق د الله سره شریکان کړي دي. تخویب او اخروی د برات داري هو پیش کوي وسا. ويوم يقول پاول شو وای الله نادو من आवाज وکي شرکای الذين اسما شرکا کسان زعمتم چې تاسو په عقیده وی دعوی کوله فدعوهم اوازونه ورته وکي فلم يستجيبوا لهم ان غيب جواب ورنکي دوی تام وجعلنا بينهم موبقا وغرزوا من ذي کې سیل هلاکت ورا المجرمون او اني بمجرمان النار اور لرا فظنوا يقين براشي انهم مواقعوها يقينا ذي غرزيدون کې دي پاغي کې ولم يجدوا عنها مصرفا ونب اميداغين مصرفا من زيد غرزيدلو زيد غرزيدو بل ولقد صرفنا في هذا القران دي کې تخويبي او اخروی ذکر کوي مشرکانو د پاره او دي توي سواجر نو دي کې زجر د تخويب نه بعد تلور سواجر دي اول زجر دي بالاعراض والجدال. ولقد صرفنا فتحقيق سرا قسم بیان کړی د منګه په هذا القران په دې قران کې الناس لپاره د عام خلقو من كل مثل منادار قسم بیاناتنا وكان الانسان او د انسان اکثر شيء جدلا ډیر د هغه تیز نه په جګړه کولو کې ډیر جګړه مار د انسان. وما منع الناس ان يؤمنوا دې کې بل زجر د ما تخويف هغه ته ویل کېږي انتظار د عذاب. قران شته داخله کې نه مني ولې ځکه دوی په دې انتظار کې دي چې طریقه د مخکانو راشي معنا عذاب راشي د بارانا تندر راشي. وما منع الناس او ندي من کړی دي خلق لرا د مشرکان لرا یؤمنو چې ایمان راوړي اذ جاءهم معنا کله شراشي راغله دوی تعالی الهدى هدایت ويستغفروا ربهم وخنوا علی خپل ربنا معنا چې بخنو غواړي خپل رب نه تیر شوی شرک الا ان تاتيهم مگر چرشه تا سنت الاولین طریقه د بخانو خلقو او یاتيهم يراشه تا عذاب قبلا مخام. وما نرسل المرسلين تی آیت کې اول حکمت د ارسال الرسول ذکر کړي چې تاسو د عذاب انتظار مکوئ ولې د په لپاره خو ما رسولان را لېږلي دي. زه اول عذاب نه در کوم بلکې رسولان در لېږم. پیر پس زجر بالجدال او زجر بالباطل زجر ده بالجدال الباطل باطل شبهات او بدلیل خبري کوي. وما نرسل المرسلين ان عليكم رسولان الا مبشرين مگر زیر ورکون کی او منذرین او ير ورکون کی. ويجادل الذين او جګړه کیا کسان سره چې کوبر کله ده بالباطل معنا باطل باندې شبهات باطل او تعویلات باطله ليدحضوا دل پارا چې دوی ونړي به بل سره الحق حق واتخذوا دين ولي آیات اسما آیاتنا وما انذروا او هغه مستلی شیر ور کې دې شو دوی تام شیر ور کله شو دوی ته حوزن معنا ټوکه. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربهم تازه جده په اعراض ان تذکر القران او تفسیر د حضور. ومن اظلم سوق دې غړ ظالم من دا چانا ذکر بآيات ربه چې بیان کړي شو ورته آیاتونه دربا فارضانها اعراض کې داغینه ونسیا ما قدمت يداه او ير کی هغه ګناونه یداه معنا مقدمت یداه چې مخکې لګري د لاسونو معنا توبه نو باسي. ان جعلنا على قلوبهم خيرا من غرزولي دی پسونو باندې اکینتن پردی من کون کې د پوی د قران نه ايفقهوا معنا د پوی د قران نه چې پوی شي په قران نه ايفقهوا معنا لالا يفقهوا چې پوی نشي قران وایي چې تلاوتونه کوي خو فقاهت پکې نشته. وفي اذانهم وقرا د دې په غوګونو کې درنواله چولې ده
وان تدعوهم کچیر تدراب الى الهدى هدایت فلا يهتدوا اذا ابدا دې چیرې د هدایت نبی مزي اذن په دغه وخت کې ابدا نه چیرې هدایت نو مې دغه وخت کې ابدا نه چیرې وربك الغفور ذو الرحمن دا آیت اول ترغیب د توبې ته او بعد داغینه الله خپل رحمت ذکر کیا په دوی هغه کې تخویب دنیوي ته اشاره کوي وربك الغفور ورب صاحب خنه کون کې دې ذو الرحمت خاوند رحمت دې لو یاخذهم کونی شي داخله ک بما کسبوا باغ عمل نو چې دې کړی لا اجل لهم العذاب خام خاصر به ورکل وي دوی له عذاب بل لهم موعد کې دې لپاره وخت مقرر دې د عذاب ليجدوا من دونه چې مندنه کې داغه نمخ کې موعد زید پناه زید پناه ومندنه کې وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا الله وای دغه کلوالا دا د مخې لپاره ملازمه پیش کړه چې نیول کوي نو نیول کولې شی ولي وګوري کنه وتلک القرآن الله وای دغه کلوالا اهلكنا من هلاک دي لما ظلم ورکل چې دې ظلم وکړه وجعلنا لمهلكهم موعدا من غرزول داغه د هلاکت لپاره وخت مقرر وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا دي اندلو سورة 3 میں حصہ دوات نمبر آیت پورے دی کی صرف واقعات موسیٰ و خضر علیہم السلام ذکر کئی دی کی بجوابی دیوی شبہی تا مشرکان دی قسم دلیلن پیش کئی دلتبی استدلال کئی پا امور خارق العادتا دا خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام دا پارا سناشنا کارون دی دا خلق پدی باندې استدلال کیا لکه وسم بعد خلق دا کار کوي دلیل نسی دا خلق دلیل نسی دا په قدرت او تصرف او دا په علم غیبا او به خضر ته په حاجاتو کې आवाजونه کیا الوسی لیکلی دي چې بغداد کې څوک आवाजونه کوي چې یا خضر او څوک आवाजونه کوي یا الیاس رحمه الله څخه عقیده د خضر علیه السلام عقیده چې دا دوی خضر چې په دریابونو باندې ګرځي الیاس علیه السلام په وچه باندې ګرځي څوک برعکس وای نو دلته د خضر علیه السلام واقعا ذکر کوي چې ګورم هغه محتاج بندو د الله او هغه چې کوم دی خارق العاده چې کارونه چې کړی دي د الله په طاقت یې کړی دي وإذ قال موسى کله چې ویل موسی علیه السلام دی پتا او خپل دی غلام تام خپل غلام ته ویل حدیث کې راغلی دی موسی علیه السلام خپل قوم ته بیان وکړ نو خلق ویلې چې خلق حیران شو ورته ویلې چې ستانه زید عالم بچی دی نو دو ورته ویلې چې مال پته نشته ده خو دې نو ویل پکارا دې به ویل الله اعلم نو الله اعلم دو نو ویلې دو ورته ویلې چې ما ته پته نشته ده پکار دا چې دې ویلې الله اعلم الله خو پويږي نو الله ویل ورشا زید تخیم خزیر دستانه خو پویږي غینه علم زدکا حدیث کې دانش چې موسی علیہ السلام دی ویلي چې سبحان الله عالم نشته دی نه دا حدیث کې نشته دی صرف دومره ویلي چې ما ته پته نشته دی نو الله تعالی چې لاشه علم طلب کا خضر علیہ السلام هو ته علم د طلب کې دا موسی علیہ السلام هو ته خضر علیہ السلام خواته ته چې علم تیز دی کی کله چې ویلي موسی علیہ السلام لپاره پتا او منا خپل شاګرد تام پتا نه څوک مراد دی یو طالب العلم نوم داغي یوشع علیہ السلام لا ابرحو منا همیشه به ذکر زما حتا تر دې پورې ابلغا چې ورسېګم مجمع البحرین تام مجمع البحرین مفسرین لیکي دا دنیا کې دو بحر دی یو د روم بحر دی بل د فارس دا چې کوم ځای کې جمع شوي دي نو هغه ځای مراد دی دا کوم ځای دی وسلی نقشه کې ښکاری مغرب او اسپانی ورته وي یو حکومت د مغرب دی بل حکومت د اسپانیا دی مغرب کې اسلامي حکومت دی او اسپانیا کې دا د مسلمانانو ملک خو دې کې د کافر ونیو نو آل توسو د کافر حکومت دی نو هغه ځکه دو دریابونه جمع شوي دي خدا
دا اسپانی چې و د مسلمانانو ملکونو او کافرانو قبضه کړل قرطبه او اندلس الته یو ځای دی دو دریابونه جمع شوي دي بحر الابیض المتوسط وتوي او بحر محیط اطلسي وتوي د دې یو لږ ځای کې دوی جمع شوي دي هغه ځای ته مضیق وي تنګ ځای دی د هغې نه پورې غاړه جبل طارق دی طارق چې کوم دی دا تابعي و جهاد ته تللی و اسپانیې ته دې ځای باندې کشتۍ ور وستلې وې د مجاهدینو دغه ځای ته مجمع البحرین وایي طنجه ابن بطوطه سیاح حرم دغه ځای و دغه ځای کې به حضرت علیه السلام دعوتونه کول کله به پورې غاړه ته ملک ته هلته به دعوتونه کول اسپانیې ته موسی علیه السلام ته دغه ځای ښودلی شوی و چې دا مجمع البحرین ته لاړ شه نو موسی علیه السلام ویلي زه به زما مجمع البحرین ته او امضی حقوبه زه به ځم تر دې پورې چې ورسېږم مجمع البحرین ته او امضی حقوبه یا به روان یم زه ډېره زمانه به ځمه فلما بلغ مجمع بینهما هر کله چې ورسېده ځای د جمع کېدلو د دواړو دریابونو ته حدیث کې راځي الله ورته ویلي چې د ځان سره توخه واخله نو موسی علیه السلام ته وحی شوې وه چې دا توخه به ستا نه ورکېږي خو شاګرد ته پته نشته دی اشاره ده چې طالب العلم د ځان سره خپله توخه ګرځوي نو دوی مې راغستی وه ورید کړی مې وم نو هر کله چې ورسېدم مجمع بینهما ځای د جمع کېدو د دې دواړو دریابونو ته نو فلم یجد هغه بندې ونه مندو نسی حوتهما یېرې که هغه مې خپله فاتخذ سبیله ونیوله دې مې په دې دریاب کې خپله لاره سربن فی البحر معنا سبیله خپله لاره فی البحر په دریاب کې سربن معنا د سورنګ په شکل ایستلاړ دریاب ته ودانګلې فلما جاوزا هر کله چې تیر شو معنا پورې وتلم فلما جاوزا معنا سبا را پاسېدل نو بیا روان شو هر کله چې تیر شو نو قال ویلې موسی علیه السلام لفتاه د خپل غلام ته آتنا غدا ناراوړه موږ ته زموږ سبا ناره غدا د لسو بجو خوراک ته ویلې کېږي غدا سبا ناره راوړه لقد لقینا بتاغی سره موږ ورسېدو من سفرنا معنا د دې سفر رسترینا هادا چې دا نسب نستړیواله مقصد نه اخوا مزنو نستړي قال ویلې دې غلام ته ویلې ارایت منا خبر شاه اذ اوینا معنا کله چې موږ پناه حاصل کړه اله صخره معنا دې غټه تا تینی نسیت الحوت اخر مایر ک میلرا وما انسانیه معنا نه دې ارکله ما دا مئی الا شیطان مگر شیطان نه ارکله دې ان اذكره وانا چې زیر آیات لم تا منځ کې زر عذر پیش کیا اسنه چې موسی علیه السلام په سوق باندې چې تونوي او شیطان باندې ير کو سوال نسیان هو ګنا نه دا جواب دا قاعده دا کم کارونه اگر کو ګنا نه وي او شیطان باندې شیطان په دې کار باندې خوشاليږي موحد ته په تکلیف جوړيږي نو شیطان به خوشاليږي کنه ځکه شیطان د نسبت وکړه ځکه د دې په تکلیف باندې شیطان خوشاله ده و شیطان نه ير کا ان اذكره منا چې تا درایات کوم وتخذ سبيله او وني ولادي مې خپل لار په البحر عجبا په دریاب کې ډېر تعجبي عجبا منا تعجب کوما داغنه تعجب کول قال ویلی موسی علیہ السلام ذالک ما كنا نبغي دا غزه دې چې مونږه لټو مونږه طلب کوو تقزه مونږ ته خودل شوی دی فرتد على آثارهما واپس راوګرځیدل په قدمونو باندې قصص اج واپس راتلل به ته واپس را روان شو فوجد عبدا من ذکر دې دوانو یو بندا من عباد الله زموږ بندګانو نه موسی علیہ السلام به تر روان شقزی دراغه حدیث کې راځي تی چې راوړه سیدل مجمع البحرین ته یو سړیو د غزي کې چادر اغوس دیو پای کې پټ دې ډډه لګولې دا موسی علیہ السلام چې راغه سلام په واچو هغه جواب وکاو جواب کی ویلي وعلیک السلام پتا دې سلام ویلي ان بارضی السلام زما پس مکه کوم نه سلامونه رااله منا دې ملک هما څوک سلام نه کوي ته کوم دې چې په ما باندې سلامونه اچي
نو هغه ته ویل چې موسی از موسی ما وای کوم موسی بنی اسرائیل د بنی اسرائیل موسی وای هغه ما نو دا څوک دا خضر علیه السلام امام بخاری لیکلی دی چې خضر د لقب کوم ځای کې چې بدا کې ناستو او دا غزنه په پاسه دا غزه بشین شو نو دلته د خضر علیه السلام سره ملاقات وکړ نو فوجد من دکلی دی دوانو عبدن زمنگ بنده من عبادنا زمنگ بندگانو نارد دی په مشرکانو چې ګوره خضر چې دی دا قدرت نه لري زمنگ بنده دی آتینا و رحمتا من ورکلی وقت نبوت من عندنا زمنگ طرفنا وعلمناه من لدنا علما او علم ورکلی ومنگ دتا تخبل طرفنا خاص علما قال له موسى وست موسی علیہ السلام استفاده کوي نو تم ګرځ علماء پس قال له موسی علیہ السلام ته ویل سب شراغله نو قال ویل له د موسی علیہ السلام هل اتبعك ایزستا تابعداري وکم علی ان تعلمني منا په دې شرط باندې چې ته ما ته خودنه کوي ما علم تدا ان شتا تعلیم درکړې شوی د رشد د هدایت خبره اشاره د شاګرد په استاد باندې دا ادب لګی چې ما ته وګوره خیر راخه رشدا منا د هدایت خبره قال ویری اوس د خضر علیہ السلام د خپل مدرسې شرایط بیانې ویری خضر علیہ السلام انک لن تستطيع معي صبرا اچره توسن لري ما سره صبر کولو وکيف تصبر او څنګه به صبر وکي علی ما لم تحيط پای چې تانه دی راګر کلی به پای سره خبر منا په علم کې تا په علم کې ګورنه دی راګر کلی نو قال ویری موسی علیہ السلام ستجدونی ذریت و ما مند کی کلا غاړي صابر صبر کوون کې دلیل دی علم کې بس صبر کې ولا اعصي لك امر او نافرمانی بنکم استاد پاره د کارام د هیڅ خبره نافرمانی بنکم قال فین تبعثني دا اوس بل شرط لګی خضر علیہ السلام چې ما سره په مدرسه کې سبق وې نو ګورا ما چې کوم کار کوم نه به تاسو نه کې قال ویلی دی خضر علیہ السلام فی تبعتنی کشر تسمع تابداری کے فلا تسألنی دا عام ادب دے تپوس بنا کے مانا شاگرد بمن کی تپوس نہ کہے استاذ نہ بلکہ در خلاصی دے ویلی تپوس کے فلا تسألنی تپوس بنا کے زمانہ ہنشین مبارد یوشی کی حتی تر دے پورے احدث لك منه ذکرہ چھے زبیانم تا تمنه داغینا داغی مبارد کی ذکرن مانا وحی و جواب تکوم خمس کے بغیر تپوس نہ کے فانطلقام دعوان روان شو داخله وشو داغی په مدرسه کې نو دا وګرځینده مدرسه ده خضر علیہ السلام په ګرځیدو دعوت وکاو موسی علیہ السلام امر سره شو ارچیغه یشوع علیہ السلام دے موسی علیہ السلام ملګری دا غی ذکر د دینه خو نشته ده یا به سره تلو یا بیت تلو خپل کورته یا د دې سره حدیث د بخاری کې راځي کله چې دای سوار شو په کشته کې نو کشته و دریا من ته چې ورسېدل خضر علیہ السلام یو تخته تراوی سره په خپل تبرګي موسی علیہ السلام ورته ویلي وای دا ودې خلک دي چې موږ نه کرایم وانه غسل او تعالی دې کشته خراب کړه کشته دې ولې سورې کړه ولی نو خضر علیہ السلام ته ته معنی ویلی معنی به تاسو نه کې فانطلقا دې دوان روان شو حتی تر دې پورې دعوت پنځ باندې حتی تر دې پورې اداره کې باب سپیډ دې چې کله دوان سوار شو پکشته کې خرقها دا کشته وشلا ولا یو تخته تر وشلا ولا قال ویلی موسی علیہ السلام صبر ونک اخرقتها ای سورې کله تا دا کشته اله تغرق اهل دې لپاره چې تغر کې د اهلام د دې سوارا لقد جئت شيئا امرا بتاخي سره ترات الوکلا په یو کار ډیر عجیب کار دی وکړو کشته و او داري سورې کړه ویلي سورې کړه قال ویلي خضر علیہ السلام لم اقول لك ايانو ویلي الم اقول ايمان ویلي انك يقين لن تستطيع معي صبرا اچره توسن لري ما سره صبر کولو تصبر نشي کولای ما سره نو قال ویلي دی موسی علیہ السلام لا تؤاخذني من سما بما نسيت ما پاچ زمانه ير شو هغه څه زمانه ير ولا ترهقني او ما چوما ولا ترهقني منا ما شوا فما باندې من امر ذکر زمانہ عسر منا تنگ سے
نو کشته الله بشکله فانطلقا بیروان شو حتی تر دې پورې اذا لقیا غلاما کله چې دوانه مخامخ شو دی غلام سلام یو ځوان سلام فقتله نو دای مړکم اس دا غلام مړکم قال بيوت موسی علیہ السلام ویل یا قتلت نفسا یا قتل قطع نفس نفس زکیه پاک بغیر نفس بغیر د بدلی د بل نفس نام دا دی ولی مړکم لقد جئت شيئا نکرا پتا حق سره تعالی تګو په یو کار ډیر ناشنا او نو کړه معنا ډیر بد کار دی راتک دی وکړو ورو کې معصوم مړ لیکل قال موسی علیہ السلام دا سم ذمہواری ده زګدیږي کې د موسی علیہ السلام د شریعت خلاف کېدا دوی ته دا کار دی ولی وکړو دلیل په دی باندې چې ستا استاد د شریعت نه خلاف کار کوي ته پوښتنه وکړه چې دا ولی کې دا غلام دی وجو دا دی ولی وجو عام مفسرین لیکي چې دا نابالغ الکو او اکثر اهل علم وایي چې دا بالغو حسن بصری وایي کان رجلا قاطع الطريق سړیو او خ بالغو کولوټمارو امام طحاوی وایي دا غلام قتل نو دا بالغو نو به محاکمه کړي دا کان عاقلا مميزا والبلوغ في ذلك الزمان كان بلا عقل من دا عقل دا عاقل و تمیز کو او په دغه وخت کې دا بلوغ ته نه رسیدل یعنی دی بلوغ عمر نه چې کوم دی دا کم او په اعتبار د عقل سره بلوغ عقل پورو است خضر علیہ السلام دا مړ قال ویل دی خضر علیہ السلام لما قل لك یا نبی علیہ ما تا انك لن تستطيع ما يصبر شيخنا اي شری توسن لري ما سره د صبر کولو ما سره صبر نشي کولای قال ویل موسی علیہ السلام ان سوال تو کان شین کما سوالو کوستانا فوارد یوشی کی بعد هذا دین رستا ولا تصاحب ابن محمد کرا کول ځان سره قد بلغتا فتاخي سره تور سیدل من لدني عذرا زما طرف نه عذر تام بس دت بوسنا می نوکلو قدرې می نو کومه د ځان سره عمل کریا کوا فانطلقا بیروان شو حتی تر دې پورې اذا اتیا کل چرال اهل قريه یو کلیوالا تا استطعما اغه طلب د مل مسلو کو طلب د ډوړی تو کلا اهل ادای وسیدن کو نام دلیل دې شدید مل مسله طلب کا ولا اس سوال ته نه کو چې وظیفه استطعما من طلب د طعام ته کوم مل مستی ته وغختلا فابو اغه انکار کو ايضيفهما منا شدید مل مسته ورکی فوجدانو مندک دې دوانو بیا په کلی کې جدارن یو دیوال یریدو نشدی و عین قد منا شرا ورسیدل وی دیوال فقامه نغه ودروا نغه کا دیوال لرا موسی علیہ السلام ته به ویل دي کلی هم له ډوډۍ رانکلا او تاب دیوال مختنیخ کو دسی به کلی په دې دیوال باندې روپیا غسته مزدوری به دې غسته قال ویلی موسی علیہ السلام لو شئت لاتخذت عليه اجرا کتا غختله اغسته بدوی علی بلی باندې اجرن مزدوری موسی علیہ السلام بیٹنگ نشو خدا اعتراض نه دی بلکې په نفسه مشوره ده دوی د اعتراض په شکل باندې ده نو پاغي به مزدوری ځان لاغسته او ځان به موږ په دې باندې ډوړې اغسته سوال ته حاجت ناراض نو اشاره ده چې دا مشرکان خلق دي خو احسان نه مانی اعتراضم کله یو قسم او معشورم کله ده دي موسی علیہ السلام یو قسم سوال لازم بعضو لیکلي دي په تور د لطیفه چې موسی علیہ السلام ته چا ویلي چې تم دین تدللی او بدل تجین کول را استلی او ډوډۍ د الله نه غوښتله او دې کې وسو د کلیوانو نه ډوډۍ غواړي و هغه ورته ویلي چې جدا جدا حالات دي ځان له چې سړی صبر شي کولای ته ملګری خیر به کې کنه باز ویلي دي کې فرق دی هغه وخت کې پرو نو وګیا شوی اوس خو ډیر ګرځېدلی دي ډیرو کې شوی دي بعض مفسرین ته ویلي تی پلی کړي دا موسی علیہ السلام اصل کې پخپل باندې پخپل تیر شو حالات باندې نظر نه کړي غنی دا ته پوښتنه به نه کوله کشتی خضر علیہ السلام سے سورہ کلام او دا تناشنا کار هونو نو موسی علیہ السلام کو سوچ کله چې زموږ مور په صندوق کې واچولم او دریاب کې لو کلمه او غرشوي نیما او موسی علیہ السلام دې تم سوچ نه کوي
چې ما یو قبطي وجلې وسوک به ورکلو نو ښه کار مې کړو دلته دی یو کس وجلو نو ښه کار یې وکړ دیوال جوړول بلا اجرت دا سوچ نه کوي موسی عليه السلام چې کله دا مدین ته لاړو او جنکونه بلا اجرت وبر ایستلې نو ولې التبي اجرت وبر ایستلې نو قال به تو ویلې خضر عليه السلام ته ویلې هاذا فراق بيني وبينك دا جدای را وستون کې دی بین ما بین زما کې وبینک ما بین وبینک ما بین ستا کې سو نه پیو کازر د زب خبر درکم تا تا بتاویل معنا په حقیقت دا خبرو ما لم تستطيع عليه صبر چې تاسو نه لري پاغي باندې صبر کولو حقیقت ته وسوي ما نبی صلی الله علیه وسلم وی الله دې رحم وکي په موسی باندې که صبر وکړي موږ ډیر عجایبات دي او صبر یې ونه کړ اما السفینه وسو ته تفصیل کوي چې ولنې کار ته د ظلم ښکاری هوا انصاف اما السفینه ور چې کشته وا فکان دي مساکین و د دوه مسکینانو لپاره یعملون په البحر چې ځان به کار کو په دریاب کې دوه مسکینانو لپاره کشته واغه به ځان لکار کو فاردت ان عيبها ما اراده وکلا چغل نقصان کما پای کې ول نقصان را ولم وکانه وراءهم ملک و د دې مخه تباچا یا خود کل سفینه غصبا نیول به ار کشته په غصب باندې د دین اخوا یو باچاو روغه کشته به نیولا مال دا کشته غیب جنک لدی د پاره چې باچا یو لود دي و اما الغلام دیم د یو غلام وچلو ویل خضر علیہ السلام ارچ غلام فکان ابواه مؤمنین و مور پلار داغه مؤمنان په خشینا منغو یریدو ایرهقهما چوب غرزه دي دوانو لرا طغیانا منا په سرکشی کې او کبر او په کوپر کې طارد نامن اراده وکړه ایوب دلهما چې ورکو دي دوان ته بدل کې ربهما چې بدل کې ورکې دي دوان ته ربهما رد دي دوان خیر منه غره دي بچنا زکاتن په پاکي عقیده او عمل کې واقرب روحما ډیر نږدې به په اعتبار د رحم کولو کې په مور او بلار باندې دو شو دریم دیوال را لیده د مکته جوړ کو عمل جدار ارچ دیوالو فکان له غلامین داود تو غلامان د پر یتیمین چې یتیمانو په مدینه بخار کې وکانه تحته ولعن داغینا کنز لهما خزانه د دوانو لارو لسمال خزانه کلو وکانه ابوهما صالحا و لار د دوانو صالحان معنا نیکام فاراد ربک اراده وکړه رستا ایوب لغا شدهما چور سیدا خپل سوانه ایتام ويستخرج كنزهما وروباس خزانه د دوانو خپل خزانه به وروباس خپل خزانه رحمتا من ربک دا رحمت دې طرف درفستانه ما فعلت ان امري دا کارونه باندې دي کلی په خپل حکم او په خپل علم دي کی و پیدا دادا کشته باره کې اول ویلي عادت تو دو غلام باره کې ویلي عادت دادا دو ایتوانو باره کې ویلي فاراد ربک دي ته وی د قران بلاغت اولنې خالص عیب کار کېدو کشته غیب جنا کولا نو ځان ته نسبت کوما اراده وکړه په دویم داده په اخرنی کې خالص رحمت کاریدو نو ځکه اراده ربک ویلي منځنی کې من وجه غضب او من وجه رحمت نو هغه کې اراد نه ویل چې مې الله ته نسبت وشي او حمد ته نسبت وشي ذالک تعویل معنا دا حقیقت دې دا خبره معلوم تستع علی صبر دا خبره تاوس نه لرو پاګې باندې صبر کولو صلی الله تعالی